بیان کې موږ مخکې یو پیره ویلي د خاوند په ښځې څه حقوق دي اجمالا موږ بیان کړي. نن یو د ښځې په خاوند څه حق دی دا بیانم، ځکه ناکله نارینه سړی هغه وایي د ښځې ستا په مزه حق دی او ته پکې چا راوستې. د هر چا خپل حقوق دي رونو، د حقوقو خیال ساتل پکار دی. دې ته حقوق العباد ویلی کی او په حقوق العبادو کې بیا د ښځې په خاوند باندې کوم حق دی؟ 500 حقوق داسې دي چې هغه د ښځې په خاوند نور هم ډېر دي. یو حق په هغې کې دا دی چې د کور نه د بهر د هغې کارونه به خاوند کوي، دا به ښځه نه کوي. د کور نه بهر چې څومره کارونه دي دا به خاوند کوي، دا به ښځه نه کوي. هغه زمونږ خو دا بعضې خو لیوني خلک یي، هغه جدا مسلې دي او خو بیا د هغوی نه تپوسونه کوي. خو دا د دین په باره کې، شریعت په باره کې ښځه به بهر کار نه کوي، خاوند به بهر کار کوي او ښځه به دنده د ښځې چې بهر څومره ضرورت دی هغه به خاوند د هغې پوره کوي. دا یو. او هغې ته به د کور د بهر د تلو اجازت خاوند نه ورکوي، دته اجازت نشته. ها یو خو خپل ولی د جدا د شریعت چې کوم اجازت ورکړل هغه جایز دی، خو د هغې نه علاوه یعنې بهر تګ اجازت کول دا د ښځې حق دی. دا به خاوند ورته نه وایي چې ته ورشه دا کار وکړه، دا وکړه، داسې وکړه. دا اجازتونه به خاوند ښځې ته نه ورکوي. دا د ښځې حق به خاوند باندې دی او کور کې ښه په غلط او په ارام دي کېږي. او دویم حق دا دی چې د مونځ د روژې د احکامو په باره کې چې د هغې قدر ضرورت هغې ته مسایل او احکامات ښیي. نن سبا مونږ ښځو ته څه ښیلي د هغونه کلمې تپوس وکئ، وایي زمونږ د نبي څه نوم دی، د نبي نوم بله نه ورځي. دا تپوس دې وکړه د مانځه کې څه فرایض دي. مونځ خلک د الفاظ ته واوروئ، مونځ خلک څنګه وایي. قسم دی که داسې زنانه چې هغو ته دا پته نه لګي، خلک وایي دا په خاوند باندې رونو زما چې څومره خبرې اورئ قیامت په ورځ باندې به دا ښځه خاوند رانسي د الله په دربار کې چې تا مانه ډوډۍ غوښته، انګولی دې غوښه، کپړې دې غوښتې، پیزار دې پالشې غوښه، نن تا ماته دین کې څه ښودلی دي. دا الله په دربار کې به دا سوال کوي. دا د ښځې په خاوند حق دی. خاوند به خپلې ښځې ته مسایل ښیي او خاوند به یې د علماو نه زده کوي او بیا به راوړي او ښځې ته به دا بیانوي چې ښځې ستا دا حق دی. ګورئ داسې به کوي. او دارنګې دویم حق شو او په قدر ضرورت به د هغې ته دا مسایل ښیي. دریم نمبر حلال خوراک به پې خورئ، حرامونه به یې محفوظ ساتي. داسې نه چې څه ګټي او په څه طریقې راوړي او ښځې له یې ورکوي، دا به نه کوي. بلکې حلال رزق به ګوري، ځکه چې د هغې نه غوښه جوړېږي، د هغې پرورش د هغې نه انسانان پیدا کېږي، نو حلال خوراک به ورکوي. نو ستا بچي به هم بیا سچي دی، نیکان به یې یعنې برابر به یې صلحا به یې بیا د حرامونه به ځان ساتي. دریم نمبر چې په ښځه به ظلم نه کوي، ځکه هغه تا سره امانت دی. ګورئ دا پردي کور امانت تا سره دی، په دې به ظلم زیاتې نه کوي. زموږ خلک خو ظلمونه کوي او هغې شریعت ویلي ظلم کوي، نه مني ښځه ستا نه مني، نو خیر دی، هغې خو بیا لارې ښودلي شریعت کړه، خو ته به پې ظلم نه کوي. دا تا سره امانت پروت دی. او 5م نمبر چې که ښځه په خاوند باندې زیاتې هم وکړي نو دی به په هغې باندې صبر کوي، برداشت به کوي. دا یعنې خبره به زیاتي وغیره ته نه بوځي، په هغې به صبر کوي او د دې صبر په باره کې الله پاک دله بیا بدلې ورکوي. مخلوق بیا د دې خاوند تابعدار کېږي. او چې خاوند بد اخلاقی، زنانه بد اخلاقی، هغې سره معاشره تباه کېږي او هغې سره کور کې یعنې فقر غربت دا پکې راځي، بې برکتي راځي. رونو څومره نوجوانان چې زمونږ دا بیان اورئ نو د خپلو زنانو او بیبیانو سره حسن سلوک کوئ، او څومره زنانه چې زمونږ دا خبرې اوري نو هغه د خپلو خاوندانو هم خیال ساتي. الله پاک به معاشره ټیک ساتي، ژوند به مزناک وي، معاشره به په آرام او په سکون باندې، پریشانۍ او غمونه به نه وي. الله دې زمونږ معاشرې د قرآن او د سنت موافق جوړي.